بنگلاديش افغانستان ته په 2 شپېتو منډو ماتې ورکړه. سلام او مینه ګرانو دوستانو، وخت مو په خیر. د ویډیو د مخه زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. د کرکټ ورلد کپ په 11مه سیالۍ کې نن د بنگلاديش او افغانستان ترمنځ لوبه کې بنگلاديش افغانستان ته په 2 شپېتو منډو ماتې ورکړه او په پوینټس ټیبل 5م مقام ته ورسید. د نننۍ لوبې ټاس یا پچه افغانستان وګټله او بنگلاديش ته د لومړۍ بیټینګ بلنه ورکړه. بنگلاديش په مقرره 50 سرونه کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو افغانستان ته د 230 منډو هدف ورکړ، خو د افغانستان ټوله لوبډله په 40 سرونو کې په 200 منډو وسوځېده. د بنگلاديش اوپنرانو یا لومړي لوبغاړو که څه هم تیزه لوبه پیل کړه، خو د افغانستان د غوره سپین بالینګ اټي کې هغه شان مقابله ونه کړې شوه او مشفق رحیم او شکیب الحسن نه پرته چا هم زیاتې منډې جوړې نه کړې شوې. د بنگلاديش لخوا مشفق الرحیم تر ټولو زیاتې 83 منډې، شکیب الحسن 51، تمیم اقبال 14 او مصدق حسین 15 منډې جوړ کړې. د افغانستان لخوا مجیب الرحمن تر ټولو غوره بالینګ وکړو او په 10 اورونو کې په 39 منډو ورکولو 3 وکټې ترلاسه کړې. د افغانستان لخوا ګلبدین نایب 2، دولت زدران او محمد نبی یو وکټ واخیسته. د افغانستان راشد خان په دې میچ کې هم په وکټ اخیستو کې کامیاب نشو. د 230 منډو په ځواب کې د افغانستان د لوبې پیل ډیر ښه. د افغانستان اوپنرانو ګلبدین نایب او رحمت شاه ترمنځ په 10 اورونو کې د 49 منډو پارټنرشپ جوړ شو، خو د لومړۍ پاور پلی ختمېدو وروسته چې کله د بنگلاديش سپینرانو بالینګ شروع کړو نو د افغانستان توپوهونکي یا بیټسمنان د لږو منډو جوړولو پس په آوټ کېدو شو. د افغانستان لخوا سمیع الله شینواري تر ټولو زیاته 49 منډې جوړې کړې او ناټ آوټ پاتې شو. د شینواري نه علاوه کپټان ګلبدین نایب 40، رحمت شاه 15 او نجیب الله زدران 23 رنز جوړ کړل. د بنگلاديش لخوا شکیب الحسن تر ټولو غوره بالینګ وکړ او په 10 اورونو کې د 29 منډو په سر 15 وکټې واخیستې. د بنگلاديش مستفیض الرحمن 2، سیف الدین او مصدق حسین یو افغان لوبغاړي وسوځول. د دې لوبې د ګټلو سره بنگلاديش په پوینټس ټیبل 15 پوزیشن ته ورسید. بنگلاديش په روان ورلد کپ کې 7 لوبې کړي، 3 ګټلې، 3 بایللې او یوه لوبه د باران د لاسه بې نتیجې پاتې شوې. د افغانستان په روان نړیوال جام کې نننۍ 9مه لوبه وه چې پکې د ماتې سره مخ شو. د نړیوال جام په 32مه لوبه کې به سبا د 9 یعنې 3 شنبې په ورځ د کوربه انګلینډ او استرالیا ترمنځ لوبه وي. مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.